السلام علیکم قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ. ډاکټر عطا احمد زه یم، افتالمالجي ریزیډنټ. دا ویډیو د محترمو ډاکټر صاحبانو لپاره ده، خصوصا هغه چې د افتالمالجي یا د سترګو په بخش یا د آی بخش کې کار کوي. نن ورځ غواړم تاسو سره د انټراوکولر فورین باډي کلاسیفیکیشن شریک کړم. د دې سیګنیفیکنس په دې زیات دی چې روزانه ستاسو په کلینیک کې باید ستاسو په کلینیک کې ناروغ تاسو ته پرزنټ کیږي چې هغه د آی انجری سره وي. کیدای شي هغه یو فورین باډي په هغه کې وي، او په دغه کې باید موږ کوم وخت کې ایمرجنسي انټرونشن وکړو او په کوم وخت کې ونه کړو. ټول انټراوکولر فورین باډي چې دي هغه په دوه ډوله دي، یا ټاکسیک دي یا نان ټاکسیک دي. ټاکسیک چې دي هغه بیا په دوو بخشونو ویشل شوي دي، یو چې دی میټالیک دي او بل نان میټالیک دي، یعنی یو فلزي دي او بل غیر فلزي دي. په میټالیک کې چې دی هغه په دوو بخشونو ویشل شوي دي بیا خپله، چې یو چې دی مګنیټیک دي او بل نان مګنیټیک دي. مګنیټیک یعنی مقناطیسي خاصیت لري او دا نان مګنیټیک مقناطیسي خاصیت نه لري. مګنیټیک چې دی هغه موږ تاسو د یو ابریویژن ده سن سټینډز فور سن اس چې دا هغه د سټیل لپاره ده، آی چې د آیرن لپاره ده، او ان چې د نکل لپاره. یعنی دغه چې دي دا ټاکسیک دي، میټالیک دي او مګنیټیک دي. دغه کلاسیفیکیشن کې راځي. او بل چې دي مګنیټیک دي، نان مګنیټیک دي. نان مګنیټیک په هغه کې کیمز که تاسو یادولی شئ په اسانۍ سره. کیمز سټینډ فور سی فور کاپر، A فور الومینیم، M فور مرکري، Z فور زنک. دا چې دي نان مګنیټیک دي، میټالیک دي او ټاکسیک دي. یعنی باید دغه ژر تر ژره سره انټرونشن صورت ونیسي، هغه مثلا پاک شي یا کلیر شي. او بل چې دي دغه ټاکسیک موږ په دغه کې دغه وویلې میټالیک نان میټالیک دي، خو دا هم ټاکسیک دي. هغه کوم دي؟ ووډ او ویجیټیبل. یعنی که چیرې داسې یو انجري یو شخص ته واقع شوی وي چې هغه مثلا د ووډ له امله وي، نو دغه وخت دغه زیات شي دي ټاکسیک دي. دا خو موږ ټاکسیک ټول مطالعه کړو. راځو اوس نان ټاکسیک ته. په نان ټاکسیک چې دي هغه بیا خپله په دوه بخشو ویشل شوي دي، یو چې دي میټالیک او بل نان میټالیک. په میټالیک کې چې دي پریشیس میټل موږ تاسو څنګه یادولی شو؟ پریشیس میټل کې په دا جایزو کې به تاسو اورېدلی وي تر ټولو ارزښتناک شی څه ده؟ پلانټیم ده. دغه نه وروسته ګولډ ده او دغه نه وروسته سیلور. یعنی هغه جایزې چې ورکوي په دغه ارزښت تر ټولو زیات ارزښتناک چې وي هغه پلانټیم وي، بیا ګولډ وي، او بیا سیلور، او بیا دغه نه وروسته لیډ. دا چې دي پریشیس میټل کې راځي. دغه خپله نان ټاکسیک دي. یعنی که چیرې داسې ویژن نه هم پر کوي نو تاسو انټرونشن ته ضرورت نشته. او که چیرې انټرونشن مثلا زیات تخریبات رامنځته کوي، تاسو انټرونشن د موقت وخت لپاره نشئ کولی. او بل چې دي نان میټالیک دي. نان میټالیک دا هم څنګه دي؟ نان ټاکسیک دي. لکه اوس مثلا هغه کې چې دي پلاستیک ده، ربر ده، پورسلین ده او سټون ده. خو سټون که چیرې مثلا انفیکشیز نه وي، هارټ وي، مطلب اسیپټیک وي، نو هغه نان ټاکسیک ده. او که چیرې غسل انفیکشن وي نو هغه خو بیا یو علیحده خبره ده. نو دغه هغه مې تاسو سره شریک کړه. امید ده چې خوښ شوی مې وي. السلام علیکم ورحمة الله.